تازه خبر د ازادۍ جبهه د بګرام هوایي ډګر مخې ته مو 3 طالبان وژلي او د نور ټپیان کړي دي. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د ازادۍ جبهه اعلان کړی چې د بګرام هوایي ډګر د 4مې دروازې مخې ته یې په برید کې 3 طالبان وژلي او د نور ټپیان کړي دي. دغه جبهې ویلي چې دا برید یې د شنبې په ماښام کړی دی. دغه جبهې زیاته کړي چې دا عملیات یې بریالي وو، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په لاس